دوستانو وخت مو بخیر الله دې وکړي چې روغ او جوړ به وي نن اووم لوست ده اووم درس ده انشاءالله چې تیر درسونه به یاد کړي وي شپږ درسه که چېرته مو هغه یاد کړي دا درس به تاسو ته ډېر اسانه وي موږ تیر درس کې مودل وربن gebrauch 1 هم ویلې اوس gebrauch 2 وایو کومکي فعل او کارول یې په دویم برخه یعنی موږ په اوله مرحله کې باید په هغه دریو مودل وربونه چې هغې کې ویلې چې یو کان و بل چې wollen او بل brauchen و کنه brauchen او wollen یعنی درې دانې können brauchen wollen هم ویلې اوس دویمه مرحله کې چې وایو gebrauch 2 کې دا ډېر مهم مودل وربونه دي اول هغه ډېر مهم اوس ورپسې دا ډېر مهم دي دا یعنی دا gebrauch 2 ده مخکې دې نه چې موږ درس شروع کړو دوستانو کوشش کوئ چې ویډیو ګورئ حتما دا کومه جمله چې زده کوئ هغه باید کمنټ کې ولیکئ چې تاسو کمنټ ستاسو ملګري ګوري بیا هغوی هم دې درس ته راځي ګورئ دلته تیر درسونه چیرته کتای سي همدغه کوم یوټیوب چې دا کنه د یوټیوب کې د یوټیوب ته چې کله راسي همدغه ته پلی لیست کې په پلی لیست کې به د ګرامر درسونه ویني څو ویډیوګانې پکې دي ګوري شپږ ویډیوګانې پکې دي یعنی شپږ درسونه پکې دي د شپږ وړه به دلته وګورئ بیا به راسي دا ویډیو به مکمله وګورئ ښه راځو دوستانو درس شروع کوو ښه ما لکه څنګه مې تاسو ته ویلې مودل وربن gebrauch 2 ده یعنی دومه مرحله کې کومکی افعال موږ زده کوو ښه متوجه اوسئ په دوهمه مرحله کې موږ ګورئ اول باید په دې ځان پوه کړئ چې مودل ورب څه ته وایي کومکی فعل ته وایي موږ په تیر درسونو کې د کومکی افعالو د استفادې ځایان ویلو چې کوم ځای کې استفاده کیږي کله چې مودل ورب په یو جمله کې راسي فرض کړه لکه اوس دلته یو مودل ورب راغلی جمله کې چې کله راسي فعل اخر ته ځي اصلي فعل او مودل ورب په دویمه مرحله کې پاتې کیږي چیرته یعنی په دویم موقعیت کې دا مخکې درسو کې ویلو اوس که چا څوک پې نه پوهېږي لاړ شي تیر درسونه وګورئ فعل چیرته اخر ته ځي اول کې سوبیکت راځي یعنی دلته اوس یعنی هغه راغلی پرونومن راغلی دلته د سوبیکت په حیث کار کوي یعنی او بیا کله چې په جمله کې موس راغی فعل چیرته ځي اخر ته ځي ich muss arbeiten که چیرته موس نه اوسېږي بیا به دا جمله سره قوی ich arbeite زه کار کوم سیده ich arbeite خو که موس راغی arbeite په چی اوړي arbeiten باندې اوړي ځکه موس راغی بیا به موس دغه کوي کنیوګیرن کوي سره په خلاص ان شاء الله سره په خلاص بیا تشریح کوم دا ډیره مهمه جمله ده که چیرته په یو جمله کې په دې فرض کې دا یو جمله ده دا ټول یو جمله ده سیده یو جمله ده په دې جمله کې که چیرته دغه موس نه راغلی ته به څه رقم دا وایې ته به وایې چې ich arbeite همداسې ویل کېږي که نه ځکه د ich سره چې کله موږ arbeiten ګردانو په arbeite باندې اوړي سیده خو که چیرته موس پکې راغی اوس فرض کړه د جمله کې موس راغی بیا به arbeite نه وایي بیا به څه وایي ich muss بیا به دا موس ګردان کوي اصلي کې دا موسن ده د ich سره دا په موس بدلېږي ich muss arbeiten زه باید څه وکړم کار وکړم دا مې دې په خاطر وایي چې تاسو ته موقعیت په جمله کې عموما چې په یو جمله کې هغه راځي د مودل ورب یا کومکی فعل دا د سوبیکت نه وروسته راځي یعنی فاعل نه وروسته راځي سیده ښه اوس راځو دوستانو خپل همدې موضوع ته راځو دا عمومي کې تشریح کړله موږ چې وایي فرض کړه ته پورته مې لیکلی ich muss زه باید ich soll هم زه باید ich darf یعنی زه اجازه لرم یو چاته وایي که نه نو دا کومکی افعال دی په دې باندې چې کوو کار کوو راځو دوستانو لومړی مودل ورب چې موږ په gebrauch 2 کې وایو موسن ده موسن معنا باید موږ کله استفاده کوو چې کله کاینه الټرنیټیو چې بدیل ونه لري یو خبره بدیل ونه لري زه فرض کړه زه اوس وایم زه باید کار وکړم نور معنا ونه لرم زه وایم چې زه باید کار وکړم دلته باید څه استفاده کوي ich muss arbeiten بله بدیل نشته زه باید کار وکړم بله سوال نه لرم یعنی بل انتخاب نه لرم باید یو کار وکړم نو چې کله یو شی بدیل ونه لري یعنی یو جمله کې یو کار نو هغې کې به موسن استفاده کوي یعنی ته باید هغه کار وکړې 100% که نه ich muss arbeiten اوس ګوره فرض کړه اوس ته وایي چې یو نفر په خېټه درد دغه وایي چې زه باید تشناب ته لاړ شم چېرته تشناب ته لاړ شم اوس که هغه داسې وایي ich muss auf die Toilette gehen auf die Toilette gehen سیده وایي زه باید چېرته لاړ شم توالت ته لاړ شم یعنی تشناب ته لاړ شم داسې به نه وایي ich muss in die Toilette in به نه وایي auf به وایي سیده بعضې هلکان in وایي زه باید هغه تشناب کې لاړ شم غلط راځي داسې وایي ich muss auf die Toilette به وایي auf به وایي سیده دا باید تاسو زده وي یعنې چې کله په خېټه درد و یا صنف کې و یو چا نه اجازه اخیستې ورته وایي ich muss auf die Toilette gehen
صحیح ده دا به ورته وایي نو دلته یعنی تاسو په خیر درس ته باید لاړ شئ دلته چې راغی په دې جمله کې موس راغی یعنی یو کار باید وخت چې موس په جمله کې راشي فعل چیرته ځي اخر ته ځي یعنی دا مې ولې په قوس کې لیکل دا مې دې په خاطر په قوس کې لیکل که ته چیرته دا جمله دومره مو وایه نفر پوهېږي که فعل ومونه وایي ich muss auf die Toilette هغه پوهېږي ښه ته یعنې توالېت ته ځي یعنې دا ګهن که ووایې که ونه وایې نفر پوهېږي ځکه ته توالېت ته ځي که نه دې په خاطر په قوس کې لیکلی ده اوس راځو دوستان nicht müssen څه وخت کې استفاده کېږي یعنې چې ته باید هغه کار ونه کوې دا چې ده es ist nicht notwendig وایي دا nicht notwendig وایي دا مهمه نه ده es ist nicht notwendig وایي چې یو شی ضروري نه وي مهم نه وي صحیح ده چې یو شی ضروري نه وي چې ته ورته nicht müssen فرض یې که ته اوس وایې Ich muss am Wochenende nicht arbeiten. فرض که تا په هغې ورځ باندې کار نه وي رسمي کار دی ته اوس ملګري ته وایې زه باید د هفتې په آخر کې کار ونه کړم ځکه ضرور نه ده زه باید استراحت وکړم ولې کار وکړم که نه ته یو چا ته وایې زه کار نه کوم ich muss nicht زه باید د هفتې په آخر کې کار ونه کوم یعنی جبري نه ده دلته خو د بل هغه او سوال نه درلوده یعنی بل انتخاب دی نه درلوده دلته بدیل نه درلوده خو دلته چې دا مهم نه ده es ist nicht notwendig یعنی ضروري نه ده nicht notwendig نو دې وخت کې ته اوس وایې زه باید د هفتې په آخر کې زه کار ونه کوم ich muss am Wochenende nicht arbeiten صحیح ده اوس ورځو دوستانو بلې هغه ته ورځو دا دواړه مې ویلې موسن او موسن او nicht müssen هم ویلې صحیح ده باید او نه باید هم ویلې صحیح ده اوس راځو nicht dürfen چې یو شی اجازه ونه لري که نه اجازه ونه لري څه وخت موږ nicht dürfen استفاده کوو لکه یو شی چې کله هغه وي منع وي es ist verboten وایي دا منع ده وایي دا منع es ist verboten اوس فرض که یو شی چې منع وي څوک فرض که دلته وایي hier dürfen sie nicht rauchen وایي دلته اجازه نه لري چې ته سګرټ وڅښې نو وخت چې سګرټ اجازه نه لري نو دا خو حتما منع ده وخت چې منع وي بیا به څه استفاده کوي dürfen اجازې ته وایي د dürfen په څنګ کې به nicht استفاده کوي یعنی اجازه نه لري چې کله هم په جمله کې کله چې په جمله کې nicht استفاده سو چې استفاده سو nicht استفاده سو په دې جمله کې چې nicht موږ استفاده کړ نو دا dürfen اجازې ته وایي دا اجازه په نه اجازه باندې بدل کړ موږ ورسره nicht استفاده کړ په nicht باندې جمله چې کېږي منفي کېږي صحیح ده اوس ګوره hier دلته dürfen sie nicht اجازه نه لري rauchen چې وکړي چې سګرټ وڅښي نو دې وخت کې ګورئ nicht dürfen استفاده موږ کولی صحیح ده اوس که چېرته ته یو شی اجازه لري ته به څه رقم استفاده کوې ته به dürfen استفاده کوې صحیح ده فرض کړه es ist erlaubt وایي دلته اجازه ده erlaubt چې ته اجازې ته لري erlaubt مطلب چې ته اجازه لري که نه dürfen اجازه ته وایي erlaubt چې اجازه ولري که نه erlaubt اوس فرض کړه یو مثال heute نن ورځ dürfen meine Kinder اجازه لري زما ماشومان Fernsehen چې تلویزیون وګوري چې تلویزیون وګوري ګوره heute dürfen meine Kinder نن ورځ اجازه لري meine زما Kinder ماشومان Fernsehen چې تلویزیون وګوري ګوري دلته nicht پکې نه راغلی پورته nicht راغلی منفي کړی وه که نه چې اجازه نه لري خو دلته nicht ورسره نشته په دې جمله کې نو دلته معنی اجازه درلودل یعنې لکه دلته هم چې ویلې په دې باندې به انشاءالله پوه سوي یاستئ اوس راځو ګورئ موږ موسن هم ویلې nicht موسن هم ویلې یعنې باید نه باید او nicht dürfen چې اجازه ونه لري dürfen چې اجازه ولري که نه دا هم ویلې اوس راځو درېیمې برخې ته دې درس درېیمې برخې ته راځو چې زولن ګورئ زولن هم باید ته وایي موسن هم باید ته وایي فرق یې په څه شي کې دی دوستانو ما تاسو ته مخکې هم دا تشریح کړی دا د دې موسن او د دې زولن تر په منځ فرق دا ده موږ دا په دریو مادو باندې په دریو خبرو کې دا تشریح کوم اوله چې ته کله یوه خبره درېیمګړي ته رسوي فرض کړه تا ته ډاکټر ویلی دي که نه چې ته باید ګولۍ وخورې ته باید در کارونه کوي نو ته چې راځې خپل ورور ته وایې چې ډاکټر ویلې چې ته باید ګولۍ وخورې هلته ډاکټر ته ویلې دو موس نو ته به وایې ورور ته به وایې چې der Arzt sagt وایې ډاکټر ویلې ich soll بیا به موس نه وایې موس په ځای چې وایي زول وایي یعنې ته باید یعنې د دویم نفر خبره درېیمګړي ته کوي د مثال په ډول ein andere Person وایي یو بل سړی hat zu mir gesagt یو بل سړي یا شخص ما ته وویل چې ویلې sie müssen ته باید
und ich erzähle او زه تشریح کوم das یعنی زه دا بل نفر ته تشریح کوم ماته بل چا ویل چې ته باید خو هغه اوس زه راځم دا بل چا ته تشریح کوم صحیح ده د مثال په ډول دلته چې د die Arzt وای ډاکټر sagt ویل چې شی ویل ich soll زه باید die Tabletten nehmen وای چې چا کومه die Tabletten nehmen چې تابلت خورم und ich او زه زول باید nicht arbeiten زه باید کار ونه کوم صحیح ده دې ته ډاکټر ویلی دي چې دو موس ډاکټر ته موس ویلی دي اوس راځي دریم نفر ته دا خبره کوي چاته کوي اوس دا دریم نفر ته خبره کوي die Arzt وای ډاکټر چې sagt ویلی ich زه زول باید ډاکټر ورته موس ویلی دي خو دا بل چاته تشریح کوي وخت چې بل چاته تشریح کوي هغه ته وایي زول ich زول زه باید die Tabletten تابلت یا ګولیګانې نیمن وخورم خوړل ته به ایسن دلته نه وایي تابلت سره به همیش چې نیمن وایي صحیح ده نیمن und او ich زه زول باید nicht arbeiten کار ونه کړم چې ونه کوم کار ونه کړم په دې باندې به انشاءالله پوه شوئ په دویمه مرحله کې ich schlage vor dass wir وای زه پیشنهاد کوم تاسو فرض کړئ ته یو چاته یو شی پیشنهاد کوي فرض کړئ یو نفر وایي زه تږی یم ته ورته وایې باید موږ څښلو لپاره یو شی وانه خلو یعنی تا هغې ته یو پیشنهاد کوي هغه چې تږی ورته وویل ولې نه راځه څښلو لپاره یو شی واخلو ته ورته یو پیشنهاد کوي نو د پیشنهاد وګوره مثال په ډول یو نفر وایي چې زه فلم ګورم ته ورته څه وایي sollen wir morgen ins Kino gehen وایي سبا ته باید موږ هغه ته لاړ شو سینما ته هغې ته د یو پیشنهاد وکړو نو په دې وخت کې د زول استفاده که چې د استفاده که زول د استفاده که یو د دې وخت کې چې درېمګړي ته د خبر انتقالول زول د استفاده که یو دا ده چې ته یو چا ته پیشنهاد کوې صحیح ده چې شی فورشلاګن کوې که نه یو شی ورته فورشلاګن کوې دلته خو جمله کې استفاده شوی فور وروسته راغلی ځکه جدا کېدونکی فعل ده اشلاګ فور وایي زه تا ته پیشنهاد کوم چې شی das wir das مونږه صحیح ده په دریمه مرحله کې ته زولن چیرته استفاده کوي چې möchtest du غواړې ته dass ich چې زه باید nur in fragen یعنی په سوالونو کې چانه یو سوال کوي یو پوښتنه کوي کنه چې زه باید دا کار وکوم زه باید دا کار وکوم کوونه کوم وکوم کوونه کوم نو دی وخت کې موس نه وای کې هغه کار اتمی مو ته ورته موس نه وای دسی به نه وای چې muss ich dir einen Kaffee bringen زه باید تاسو یو کافي راوړم موس بنوي زولن بوي چې وای زول ورته وای صحیح ده خو متوجي اوسئ ګورئ زول ich دا په چې راځي تنه په سوالونو کې راځي نو ان فراګن کې راځي صحیح ده چې یو چانه یو شی غواړي چې غواړي یعنی مختستو یو شی فرض کړه نفر ته چې ته غواړي کنه نو دغه غواړي د مختس په ځای به چې زول به استفاده کوي د مختن په ځای به چې مختس بنوي دلته وایي چې زول ich وای زول ich زه باید چې باید زه دی تا ته einen یو کافي machen جوړ کړم زول ich dir einen Kaffee machen وای زه باید تا ته یو کافي جوړ کړم ګورل ته زول راغی موږ زولم چې سر ته کله راوسته جمله پیچې سو سوالیه سو ګوري سوالی علامه هم دلته ورکړه ګوري دلته هم زولن په پورته جمله کې هم موږ زولن راوځي دلته هر کله چې زول جمله په سر کې راسي سوالیه کیږي د مثال په ډول اوس کې څوک درته وایي چې دغه جمله ته راته سوالیه کې ته به څه رقم سوالیه کوي دلته وایي ich muss arbeiten صحیح ده ich muss arbeiten ته کوشش کوه موس باندې وایي soll ich arbeiten زول باندې هغه کې مثال په ډول کنه یا تورته موسی کار باندې په دې باندې سوال کې موس یعنی مطلب مې دا ده چې دغه کومکی فعل جمله سر ته راځي فرض کړه موسی کار باید څه باید کار وکم بیا دلته به سوالی علامه ته څنګه اضافه کوي د مثال دا مې صرف یو مثال درته تاسو سر په خلاصي یعنی کله اوس فرض کړه چیرته یو بل جمله درته وخم فرض کړه فرق es ist وسګوره زوس دلته es ist nicht notwendig او دا ضروري نه ده مهم نه ده صحیح ده اوس که چېرته زه دا سوال کوم څه رقم به سوال کوم دلته فعل څه ده په دې جمله کې فعل څه ده ist صحیح ده کنه ist اوس دا ist به جمله سر ته راوړي چېرته به راوړي
جملې سر ته به راوړي. څنګه ist es nicht notwendig وای دا ضروري نه ده، مهم نه ده، سوالي علامه بیا لګ دی وای دا ضروري نه ده. دا صرف مثال وي تاسو سر خلاص یو جمله څنګه کوي. یعنی که چیرته په یو جمله کې زول یعنی مودل ورب لکه زولن دلته زول ته دلته زول د فرض کې دلته دوفن ده اوس فرض کې کنه توس استاد هغه دغه وساکو دا دوفن هي sie nicht rauchen ان دا سر ته وړي. یعنی که چیرته جمله کې مودل ورب هغه به سر ته وړي، که مودل ورب نو هغه فعل لکه دلته مې ویل بیا به هغه فعل راخلي سر ته وړي. خپل جمله چې کېږي سوال کې خو سوال علامه بور سره کړي. اوس دا مې ډیرو به خې چې لګ مې تشریح ډیره درکړه، خو ان شاء الله چې یو شی زده کې ما هدف دا تاسو یو شی زده کې. اوس زولن موږ په دریو حالتونو کې یو په دې حالت کې مې استفاده ک زول کوم وخت استفاده کوي چې کله د دویم ګړي نه فرض ک ډاکټر ته وای ته باید ګولۍ وخورې کنه دو موس تابلت nehmen نو ته چې کله ورور یا مور ته تشریح کوي یا بل چا تشریح کوي چې die Arzt hat gesagt چی شی ویل وای ډاکټر ویل ich soll زه باید داسې به نه وایي چې ich muss ځکه هغې ته موس ویل دو موس لیکن ته به بل چا ته ich soll وایي. او دومه څه وخت کې د هغه استفاده چې کله ته چا ته یو هغه کې پیشنهاد کوي فرض که زه اوس وایم تږی یم ته اوس وایې موږ باید یو شی وانخلو څښلو لپاره ته ماته یو پیشنهاد کوي نو د پیشنهاد په وخت کې به زول استفاده کوي. بل په کوم وخت کې ته فرض که möchtest du وایي ته غواړې dass ich چې زه باید چی شی سوالیه یعنی چې زه باید یو کار وکوم یا زه یو شی وخورم یا زه یو څه وڅښم نو په دغه وخت کې سوالیه کې موږ دا استفاده کوی شو فقط په سوالیه کې. مثال چې soll ich dir einen Kaffee machen زه باید تاته یو کافي جوړه کړم نو دې وخت کې چې موږ استفاده ک sollen استفاده ک نو sollen dürfen nicht dürfen دا ټول باندې ان شاء الله پوه شوي یاستئ. اوس به یو نفر مایک خلاص کی هغه به راته وایي چې په ټولو پوه شوي اکمل مایک ته خلاص کا اکمل مایک د خلاص کا په درس باندې پوه شو چې یعنی په دې ټولو باندې پوه شو سر د خلاصو مایک د نه د خلاص اوسان په دې ټولو باندې پوه شو کوم څه کې پوښتنه نشته کنه یعنی اوس خو پوهیږي چې دا gebraucht so یعنی دا ډیر مهم لو هغه د موډل وربونه دي صحیح ده کنه په ټولو باندې پوه شو مشکل نه لري. ډیر اوس ورزو اوس دې کې تمرینونه حلو چې تمرینونه حلو یعنی باید تاسو موږ زده وی کنه. اوس فرض که ما ته تیار حل کړی اصل کې تاسو باید څه وکړو کوي تاسو باید کله چې زه تاسو ته تمرینونه په ویډیو کې وایم تاسو باید دغه ویډیو باید ودروي دغه ټول متن ولیکي بدون دغه چوکاټ کې دا باندې لیکي بیا به دا ویډیو بند کړئ البته بخپله د خانه خالی بخپله ډک کړئ دا خانه خالی به ډک کړئ که چیرته غلط ډک بیا چې کلم ډک بیا راسي ویډیو بیا وګورئ چې دې سره تطبیق کړئ چې دا صحیح ده کنه ده صحیح که چیرته صحیح وخطر که یاد کړم د قانون صحیح بیا یاد کړئ صحیح ده. اوس ورزو دوستانو دا تمرین حلو دلته وای مودل ورب موسن او د دوفن وای دلته موس استفاده کو که درف استفاده کو دوه شان دي آیا درفن استفاده کو که موس استفاده کو ګورئ دلته درف موس دوه شان استفاده صحیح کنه وای دلته عکسونه وګورئ دی Bilder zu ergänzen sie die Verben وای هر عکس لپاره یو هغه ده یو جمله ده د څه اوس فرض کړه دلته ګې ده سیده مونږ ورزو دا ګې ته پیدا کوو دلته یو جمله ده سیده په دې ته جمله جوړو هي وای دلته dürfen Männer وای سړیان اجازه nicht نلري hineingehen چې داخل ته لاړ شي ځکه د خزینه او تشناب ده کنه وای hier dürfen Männer nicht hineinzugehen وای دلته خزینه اجازه نلري چې نارینه اجازه نه لري چې داخل ته لاړ شي منه نارینه چې ځکه دای خزینه و دی په خاطر باندې. اوس دوهمه جمله ب مونږ ورسو ته ب انتخابو ب دلته راځو په دې عکسو کې ګوره ب په دغه ساحه کې ده سیده اوس دلته اوس مونږ وایو چې هي ګوره دلته باید خې طرف ته تاسو کنه خې طرف ته باید تاسو ګوره اوس دلته وایو هي دلته موسمن باید سړی nach rechte خی طرف ته
fahren یعنی موټر وچړي یعنی ښی طرف ته تاوسي هي muss man nach rechts fahren وای دلته باید سړی ښی طرف ته موټر وچلي یا دا موټر په ښی طرف بوزي صحیح ده هي muss man nach rechts fahren ګوري ورڅو سی پیدا کوو سی وګوري دلته ده ګوري دلته دی هغه علامه ده د یو کپرې علامه ده چې خطرناک ګوري فرض کړه څوک درته وایي چې دلته اوبه باید ونه څښل شي اجازه نه لري چې اوبه وڅښي ځکه خطرناک دي das darf man nicht trinken یعنی وای دغه اجازه نه لري چې وای دلته سړی اجازه نه لري چې ویسکي دا اوبه وڅښي دا عموما د ډنډونو په غاړه وي که نه اوبه چې هغه وي خطرناک وي مفیدې نه وي das darf man nicht essen وای دا اجازه نه لري سړی چې وڅښي صحیح ده راځو ها ته ورځو ها چېرته ده ها وګورئ دوستانو ها موږ دلته لرو ګورئ ماشومان دې لوبه کوي نو اوس دلته وایو چې په ها کې hier dürfen Kinder spielen und laut sein laut sein وای دلته hier دلته dürfen اجازه لري Kinder ماشومان spielen لوبه وکوي und laut sein او په لوړ غږ ووسیږي یعنی ذکر ماشومانو علامه ده یعنی دلته اجازه لري ماشومان شپیلن لوبه وکړي اون لاوت ساين او په لوړ غږ لوبه وکړي څه مشکل نشته موږ دا خالی دلته یعنی عکس نه لري هي موس من شتاپن دلته باید سړی چې ودرېږي هي موس من شتاپن شتاپ علامه دلته نشته دی په خاطر هي موس من شتاپن دلته باید سړی ودرېږي ښه هي darf man rauchen ګوره وای دلته سړی اجازه لري rauchen چې سیګریټ وڅکي هي دلته دارف اجازه لري من سړی یعنی کاغه نارینه کې ښځه سړی یعنی انسان وي کنه هي دارف من راوخن وای دلته سړی اجازه لري راوخن چې سیګریټ وڅکي هي وای دلته دارف من nicht وای دلته سړی اجازه نه لري mit dem Handy telefonieren چې په موبایل باندې چې زنګ وهي اوس ګوره اتم کې وګوره هي دلته muss man langsam fahren وای دلته باید سړی چې آهسته موټر وچلوي ګوره اول دا ډي ول موږ پیدا کو ډي چیرته د ډي ګوره دلته ده ګوره تلیفون باندې علامه کش کړي یعنی هي دلته داف man سړی اجازه nicht نه لري mit dem Handy telefonieren چې د تلیفون سره چې زنګ وي تلیفون باندې زنګ وي یعنی اجازه نه لري بیخي منع ده اوس ا پیدا کوو ا چیرته ده ګوري ا وګوري اکس چیرته ده ا دلته کوم ځای کې حتما ستا ګوري دلته دیرش یعنی ته د دیرشونه لوړ اجازه نه لري یعنی وخت چې دیرشونه لوړ اجازه نه لري ځکه شاوخوا سور خط ده چې تاسو کله ما بیا دی هغه درس وایو له خیره ده فروشان نو زه امکان لري فروشان درسم شروع کوم بیا تاسو زه تشریح کوم دلته یعنی اجازه نه لري چې ته د دیرشونه په لوړ سرعت کې موټر وچلای هي muss man langsam fahren وای دلته باید سړی ورو موټر وچلای ځکه دیرشونه ټیټ خو ورو وي نو دې په خاطر هي muss man langsam fahren په دې باندې انشاءالله پوه شوئ اکمله پوه شو په استاد پوه شوم اوس ورڅو بل تمرین ته اوس راځو دوستانو مودل ورب کې موږ müssen او sollen دوه شیان دي وای دلته müssen استفاده کوي که soll استفاده کوي ګورئ دلته جملې دي کې باید کومه استفاده کوي ورڅو دوستانو زه یو جمله وایم ګوره لینا ist krank وای لینا مریضه ده sie هغه muss باید zum Arzt gehen ډاکټر ته باید لاړ شي چیرته لاړ شي ډاکټر ته باید لاړ شي اخر کې بیا ټول یو دفعه درته وایم بدون د ترجمه die ersten وای ډاکټر sagt ویل چی شی ویل du musst die ersten sagt یعنی ډاکټر وای چی شی وای sagt وای هغه ډاکټر ویل du musst باید im Bett bleiben چی باید په چپرکټ کې پاتې شي باید په کټ کې کور کې پاتې شي und au du musst باید viel schlafen ډیر ویده شي viel schlafen ډیر ویده شي und viel trinken او ډیر وڅښي ډیر ویده شي او ډیر وڅښي لینا sagt لینا ویل zu ihrer Mutter خپل مور ته ویل چی شي ویل die ersten sagt ګوري دا درس ما تاسو ته وخت ویلې ګورئ دلته ډاکټر ویلې چاته ویلې یعنی
لینا ته ویلې دو musst باید ګوري ډاکټر ویلې اوس لینا راځي دغه د موس خبره دغه دو موس دا اوس راځي خپل مور ته وی لینا ساک لینا ویلې څو ایغه موټه خپل مور ته چی ویلې دی ارستن وای دغه ډاکټرې چې شه ساکت ویلې ګوري اصلي کې ډاکټر خو لینا ته ویل اوس لینا راځي خپل مور ته تشریح کوي چې ورته وی ساکت ویلې ایزول ګوره ډاکټر ورته ته موس ویلي کنه خدای اوس بل چا درېمګړي تشریح کوي زول پکې راغی ایزول ز باید im Bett bleiben په کټ کې پاتې سم und schlafen او ویده سم ډاکټر ویلي چې زه باید ویده سم او یعنی کټ کې پاتې سم سره اوس راځو دوستانو بلې جملې ته ich soll ze باید nicht zur Schule gehen ze باید مکتب ته یا ښوونځي ته لاړه نسم زه باید مکتب یا ښوونځي ته لاړه نسم صحیح ده die Mutter وای مور fragt پوښتنه وکوله مور بیا پوښتنه وکوله چې پوښتنه وکوله ګوري مونږ ویل چې کله پوښتنه کیږي په چی باندې پوښتنه په زولس باندې کنه sollst du Medizin nehmen ته باید دوا وخوري sollst du Medizin nehmen لینا ورته چی وای لینا antwortet لینا ورته جواب ورکړ nein na aber lekin ich soll ze باید viel trinken زه باید ډیر وسخم یعنی ډیر څښاک باید ولا کوم اوس د دویمه برخه ته راځو د دویمه برخه ته سید اوله برخه ویلو دویم برخه دا اوس بل موضوع ده د موضوع کې وایو دی لیررین دلته استاد ته وایي یو لیره ده یو لیررین یا لیررین دا استاد لیررین وایي استاد sagt ویل چی شویل morgen sabata musst ihr تاسو باید musst باید ihr تاسو یعنی پښتو کې تاسو باید راځي کنه تاسو باید einen Rucksack یو بایک د املا پورې د ملا بایک البته غټ بایک کنه شاته چې کتابونه پکې چې دا بایک Rucksack mitbringen ځان سره راوړی وای سبا ته باید تاسو یو Rucksack یا د بایک ځان سره راوړی ihr müsst تاسو باید auch همدارنګه eine یو Wasserflasche die Oboskelo Flasche چتوي Flasche وای Wasserflasche die Oboskelo Bottle und ein Brot او یو ډوډۍ einpacken یعنی دا راوخل یو چی کتاو کې یا پلاستیک کې واچو یا هغه کې einpacken چتوي زای په کول کې فکر دې مونږ یو توفه راخلو یا یو توفه کارټن کې یو شی اچو به بندو دي ته وای einpacken او یو چی کې واچو einpacken کې سیده وای ځان سره یو بایک راوړی او چی شي او دغه دی بو بوتل او یو ډوډۍ مطلب دا د عین پاکن یعنی په بایک کې واچوي یا په چی کې عین پاکن کې تاوي کې په کې بایک مراوړي مطلب wir wollen bei مغواړو ein Ausflug machen یو میله وکړو یو چکر وو هغه نه د بایک پوښتنه وکړه چې بایک راوړي او پاغه کې یو بوتل وبو او د ډوډۍ راوړي چې موږ چی کوی موږ غواړو ein Ausflug machen یو چکر وو یو چکر ته لاړ لینا sagt لینا ویل سو ایغه موټه ګور اوس بیا درېمګړي ته وایي که دی ورته موس ویلو دا چې اوس کله مور ته وایي کنه چې استاد داسې ویلې دی لیررین وای استاد ویل sagt ویل wir sollen ګور استاد ورته موس ویلو کنه مونږ وایي دی وخت کې به چې درېمګړي ته انتقالای به چیرته به زولن wir sollen مونږ باید morgen سبا ته einen Rucksack یو بایک mitbringen یعنی ځان سره راوړو صحیح ده یو بایک ځان سره راوړو بل څه راوړو ich soll ze باید او همدارنګه eine یو Wasserflasche die Oboskelo Bottle und ein Brot einpacken یو ډوډۍ یعنی یو بوتل او ډوډۍ چې einpacken یعنی چې کتاب کوم بایک ځان سره باید واخلم die Mutter وای مور fragt چې مور پوښتنه وکوله sollt ihr um 8 Uhr in die Schule sein مور خو ویلې دا خو ځان سره ډوډۍ و بوډۍ حتمن دوی چکر ته ځي نو مور ته پوښتنه وکړه وای تاسو باید په 8 بجو هلته اوسېږئ sollt ihr باید تاسو um 8 Uhr په 8 بجو in die Schule sein په ښوونځي کې اوسېږئ لینا لینا ورته ویلې na ach nein ja na
دا لکه یو اصطلاح ونه یو چاته چې اخ نه یعنی ach nein ach na wir Monga sollen باید schon früher in der Schule sein موږ باید مخکې نه چیرته په ښوونځي کې اوسېږو 7:30 په 9 بجو باندې 7:30 یعنی چې 8 ساعت پاتې 7:30 باید هلته اوسېږو. اوس ټول درته تکراروم اوس صرف تلفظ درته معنا درته که معنا هم نه یاد بیرته ویډیو سر نه کوي ګوره اوس صرف درته تکراروم. اوس دی وخت کې هغه یاد کړئ تلفظ یاد کړئ. Lina ist krank. Sie muss zum Arzt gehen. Die Ärztin sagt, du musst im Bett bleiben und du musst viel schlafen und viel trinken. Lena sagt zu ihrer Mutter, die Ärztin sagt, ich soll im Bett bleiben und schlafen. Ich soll nicht zur Schule gehen. Die Mutter fragt, sollst du Medizin nehmen? Lena antwortet, nein, aber ich soll viel trinken. Die Lehrerin sagt, morgen müsst ihr einen Rucksack mitbringen. Ihr müsst auch eine Wasserflasche und ein Brot einpacken. Wir wollen einen Ausflug machen. Wir wollen einen Ausflug machen. Lena sagt zu ihrer Mutter, die Lehrerin sagt, wir sollen morgen einen Rucksack mitbringen. Ich soll auch eine Wasserflasche und ein Brot einpacken. Die Mutter fragt, sollt ihr um 8 Uhr in der Schule sein? Sollt ihr um 8 Uhr in der Schule sein? Lena antwortet, ach nein, wir sollen schon früher in der Schule sein um 7:30. Ja. اوس راځو دوستانو بل تمرین ته راځو. موږ په دې کې موسن یا dürfen موسن هغه ګوره موسن او زولن مې دې کې اوس موسن او dürfen وایو چې موسن استفاده کیږي که dürfen استفاده کیږي. سیده اوس ګوره دلته تاسو که غواړئ ژبه زده کړئ دغه ګشپریخ یا په انګلیسي کې چې ورته کنورسیشن وایي که نه 2 نفره خبرې کوي نو دا باید تاسو یادګاره جمله یاده کړئ. ګورئ ماشوم ده ماشوم چې وایي دا نومونه درته نه اخلم دا تاسو باید یو ماشوم ده یو مور ده خبرې کوي. سیده په دې اوله برخه کې دا اوله برخه ده دا دوهمه برخه ده دا دریمه برخه ده دا څلورمه برخه ده همداسې پنځه برخه دي. سیده اول برخه ته راځو. ماشوم وایي ماما darf ich jetzt spielen gehen؟ وای مورې darf ich jetzt spielen gehen؟ اجازه لرم زه اوس لوبې کولو ته لاړ شم. darf ich jetzt spielen gehen؟ مور ورته چې وایي موته مور ته وایي nein du musst باید deine Hausaufgaben خپل کورنۍ وظیفه مخکې اجرا کړې. ته باید خپل کورنۍ وظیفه اجرا کړې. سمه ده؟ مور ورته وایي چې nein du musst deine Hausaufgabe machen. ته باید خپل کورنۍ وظیفه یا کورنۍ دنده اجرا کړې. اوس دوهمه برخه ته ورځو. دوهمه برخه کې شوله او لیررین ده یعنی شاگرد او استاده. شاگرد ورته چې وایي شاگرد ورته وایي dürfen wir اجازه لرو مونږه jetzt اوس پاوزه machen چې هغه وکړو تفریح وکړو پاوزه وکړو. dürfen wir jetzt Pause machen dürfen wir jetzt Pause machen اجازه لرو مونږه اوس تفریح وکړو. لیررین ورته چې استاد ورته چې وایي nein ihr müsst das باید noch die Aufgabe fertig machen. تاسو باید چی شي Aufgabe یعنی کار خپل کارم چې درکړی دا Aufgabe fertig machen یعنی خلاص کړئ تمام کړئ یعنی هغه باید تاسو خپل کورنۍ په پوره کړئ یعنی کورنۍ دندم چې درکړی دا Aufgabe هم درکړی هغه باید خلاص کړئ. یعنی کوم کار څوک چاته ورکړي هغه ته چې Aufgabe وایي. سیده او Hausaufgabe یعنی یو کار چې په کور کې کوي. Haus
کور ته کنه aufgabe یعنی کورنۍ دنده. دا اوس هغه دنده چې استاد ورکړي، استاد ورته وایي چې نه تاسو اجازه نه لرئ چې اوس پوزي وکوي، تاسو باید کورنۍ دنده اجرا کړئ، یعنی کوم شی چې درکړي هغه باید وکوي. زه اوس ورته درېمه برخه ته میته وایي، یعنی څوک چې په کور کې ناسته کرایه ورکوي، کرایه نشین چې ورته فارسی کې وایي کنه، یعنی کرایه ورکوونکی. او دا فرمیته د کور صاحب ته وایي، فرمیترین د کور صاحب خزینه ده اوس دلته، او که خزینه نه بیا فرمیته ورته وایي. اوس فرمیترین ده کنه، فرمیترین یعنی کور صاحب. فرمیته ورته وایي دا کور کې څوک ناسته هغه ورته وایي darf ich in die Wohnung، وایي اجازه لرم زه in die Wohnung په کور کې اوسېدو په کور کې einen Hund haben یو سپی ولرم، یعنی زه اجازه لرم یو سپی ولرم په کور کې. د کور صاحب ورته چې وایي nein نه ein Hund ist verboten، یو سپی ممنوع ده. sie dürfen aber einen Vögel haben، یعنی ته اجازه لري چې یو مرغۍ ولري. فوګل چې ته وایي مرغۍ ته وایي، ته اجازه لري چې یو مرغۍ ولري. ګوره میته ورته وایي کور کې چې سړی هغه اوس راغلی خپل د کور صاحب ته وایي darf ich اجازه لرم زه in die Wohnung په کور کې einen Hund haben یو سپی ولرم. د کور صاحب ورته وایي nein نه ein Hund ist verboten، یو سپی منع ده. verboten چې ته وایي، verboten وایي منع ته وایي. sie dürfen aber einen Vögel، وایي ته اجازه لري یعنی einen Vögel یو مرغۍ ولري، هغه کار چې بلا چې یعنی فوګل ولري. سیده اوس ورځو د بل ته ورځو، څلورم برخه ته ورځو. میته د کور هغه وایي د کور کې څوک کینی کنه خاننی، هغه ورته وایي چې wie oft muss ich die Treppe putzen، څو ځلې زه باید زینې پاکې کړم. Treppe چې ته وایي زینو ته وایي wie oft څو ځلې muss باید ich زه die Treppe زینې putzen پاکې کړم. wie oft وایي څو ځلې muss ich باید زه die Treppe putzen زینې پاک کړم. Vermieterin د کور صاحب ورته وایي sie müssen ته باید einmal pro Monat die Treppe putzen، یو ځلې په میاشت کې چې شي die Treppe putzen، یو ځلې په میاشت کې ته باید زینې پاکې کړې. سمه ده. اوس ورځو پنځمې برخې ته وایي sie müssen arzt چې ته وایي ډاکټر ته وایي، ډاکټر چې وایي sie müssen ته باید diese Tabletten دغه تابلیت چې شي کې nehmen، دغه تابلیت باید وخوري. und sie müssen او ته باید einmal pro Woche Sport machen، یو ځل په هفته کې سپورت وکړي. ته باید دا تابلیت وخوري او په هفته کې یو ځل سپورت وکړي. نو دا wiederum kann ich das بار بار وګورئ. سیده د مثال په ډول ماما darf ich jetzt spielen gehen؟ nein du musst deine Hausaufgabe machen. dürfen wir jetzt Pause machen؟ nein ihr müsst noch die Aufgabe fertig machen. darf ich in der Wohnung einen Hund haben؟ nein ein Hund ist verboten. Sie dürfen aber einen Vogel haben. Wie oft muss ich die Treppe putzen؟ Sie müssen einmal pro Woche die Treppe putzen. Sie müssen die Tabletten nehmen und sie müssen einmal pro Woche Sport machen. یادم سو او کنه؟ یاد سو کنه دا وای هغه اکمله اوس درولې نه. اوس راځو دوستانو په دې کې یو شی چې منفي کوو موسن یا nicht موسن چې کنه یا چې نه باید کنه او یا nicht dürfen یعنی اجازه باید ونه لري، یعنی منفي کې څه رقم استفاده کوو. ګوره ډاکټر چې شوی ډاکټر وایي sie müssen nicht im Bett bleiben، وایي ته باید په کټ کې پاتې نه سي. sie können aufstehen، ته باید کولی سي چې یعنی کټ نه راپاڅېږي. aber لیکن sie dürfen nicht اجازه نه لري joggen منډه ووهي oder یا Sport machen سپورت وکړي. صحیح ده. ډاکټر وایي چې ته باید په کټ کې پاتې نه سي
او ته کولای شي پاسېږې کټ نه لیکن ته اجازه نه لري چې منډې ووهې یا سپورت وکړې. دومه جمله د کور د فرمي تا کور کې څوک کرا ورکوونکی که نه هغه شوی زیموسن فرمي ته یعنې هغه د کور صاحب که نه هغه شوی زیموسن ته باید د Treppe Sinne nicht allein putzen یعنی یوازې پاکې نه کړي د Nachbarn همسایه Nachbarn چې همسایه putzen auch همسایه هم پاکوي تنه باید ته پاکې نه کړي. Sie müssen die Treppe nicht alleine putzen. Die Nachbarn putzen auch. Lehrer Ustaz شوی du musst nicht 2 Seiten schreiben. ته باید 2 صفحې ونه لیکې. Ein Seite ist genug. یو صفحه کافی ده. Aber lekin du darfst nicht اجازه نه لري aus dem Internet kopieren. د انټرنیټ نه کاپی کې. Mutter مور شوی du musst ته باید jetzt nicht dein Zimmer aufräumen. ته باید خپل کوټه راټوله نه کړې. Das kannst du morgen machen. ته کوای شې دا سبا وکړې. دا زر درته وایم ځکه چې تاسو بیا زر ویډیو سر نه کوئ دا ویډیو غټېږي دې په خاطر باندې. نو انشاءالله په دې به پوه شوي دومره. اوس ورځو اوس راځو دوستانو دلته اوس یو بل منګ وایو machen Sie Vorschlag. منګ تاسو ته ویلې کله فرض که زه اوس وایم تږی یم ته ماته یو پیشنهاد کوې چې یو شی څښلو لپاره وانخلو دغه اخیستلو کې موږ باید شی استفاده کړو زولن استفاده کړو د فورشلاګ لپاره. فورشلاګ چې ته فورشلیګه چې ته وایي یعنی پیشنهادونه د فورشلاګ پیشنهاد وایي جمع فورشلیګ سره mit زولن د زولن یعنی فورشلیګ چې پیشنهاد کوي چاته یو شی پیشنهاد کوي پوښتنه پیشنهاد کوي هغه په زولن باندې کوي. ګوره مثال په ډول اوس دا اول نفر وایي ګوره سور یو نفر ده دا بل نفر ده. دا نفر چې وایي دا نفر وایي ich möchte den neuen Film sehen weil زه غواړم چې نوی فلم وګورم. دویم نفر چې وایي sollen wir morgen zusammen ins Kino gehen وایي موږ باید سبا ته سینما ته لاړ شو. هغه زه باید نوی فلم وګورم سبا ته موږ سینما ته لاړ شو پوښتنه یې کړې. مثال په ډول اول نفر وایي wir brauchen Getränke وایي موږ څښاک غواړو. اوس دا پیشنهاد ورته کوي soll ich Getränke kaufen وایي زه باید څښاک شیان واخلم. بیا دا نفر وایي is es kalt hier وایي دلته هوا یخه ده یعنې دلته یخني ده. دویم نفر چې ورته وایي soll ich das Fenster zumachen وایي زه وایي کړکۍ بنده کړم. پیشنهاد ورته کړی یعنې چې یخ کې کړکۍ بنده کړم. ګوره ټول په زول باندې که نه ich habe Hunger وایي زه وږی یم. بل ورته شی وایي پیشنهاد ورته کړی sollen wir ins Restaurant gehen وایي موږ باید رستورانت ته لاړ شو. پنځم نفر د پنځمه جمله کې یو اول نفر چې وایي ich lerne nicht gerne allein وایي زما نه خوښېږي چې یوازې زده کړه وکړم. بل نفر ورته چې وایي sollen wir zusammen lernen وایي موږ باید یو ځای زده کړه وکړو. نو هر وخت په پیشنهاد کې موږ څه استفاده کوو زول باندې پیشنهاد کوو. صحیح ده. اوس راځو دوستانو دلته fragen Sie ob Sie etwas tun können یعنی ته موږ چې یو چا نه پوښتنه کولی شي که نه چې دا یو شی کولی شي موږ ویلې چې یو شی کوو که نه یو چا نه پوښتنه کوي په یو شي کې موږ زول نه استفاده کوو که نه. فرض که ته یو چا ته وایې چې زه تا ته کافي راوړی سم یا فرض زول zu dir kommen وایي زه کولی شم چې تا ته راسم یعنې چې یو شی ته وکولی شي یو چا نه پوښتنه کوي که نه د مثال په ډول. اوس ګورئ اول نفر چې وایي am Wochenende bin ich leider allein وایي زه د هفتې په آخر کې زه یوازې یم. ګوره اوس چې کله هغه یوازې ته یو شی کار کوی شي نو دغه وخت کې ته کومه پوښتنه کوې باید په زول باندې وشي چې باندې soll ich zu dir kommen وایي زه باید تا ته راسم چې تا یوازې صحیح ده. اوس بیا د اول نفر چې وایي ich habe Kopfschmerzen زما سر درد کوي یعنې سر دردي لرم. دا بل نفر ورته پیشنهاد هغه کوي پوښتنه ترې کوي یعنې soll ich dir ein Glas Wasser holen وایي زه باید تا ته یو ګیلاس اوبه درکړم. اوس درېیم هغه کوي ich verstehe die Grammatik nicht وایي زه په ګرامر نه پوهېږم. هغه ورته چې وایي soll ich dir die Grammatik erklären زه باید تا ګرامر تشریح کړم. نو ګورئ ټول سوالونه چې ته یعنې هغه کارونه چې تا په وسه کې او چا نه پرې پوښتنه کوي چې زه درته وکړم دا درته وکړم نو موږ په اول سر کې دا تشریح کړو چې په زول باندې کېږي. ټول سوالونه په چې باندې کېږي
زول باندې کیږي. اوس دوستانو دا درس درته وایم، زر درته وایم، کوشش کوئ دا خپله so دفعې ولیکئ. ګورئ دلته وایي ergänzen Sie müssen, können, dürfen oder wählen. دې کې اوس ټول شیان چې موږ ویلي دي په gebrauchsweise کې په دې کې ټول استفاده کیږي. manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten، یعنی بعض وخت ډېر هغه امکان لري. ګورئ په دې اوله برخه کې موږ په بیبلیوتیک کې خبرې کوو. in der Bibliothek په دې بل کې in موزیم د موزیم کې، او په دریم کې چې دا Sie sind krank ته مریض یو خبره کوي کنه، او بل کې Kinder mit 10 Jahren ماشومان لس کلن چې لس کلن وي کنه، په لس کلنۍ کې im Auto په موټر کې څو موضوعګانې په دې کې موږ gebrauchsweise کوم درسونه کوم ضمایر هم چې ویل په هغې باندې بحث کوو. ګورئ بیبلیوتیک Sie können Bücher دلته لاین، یعنی ته باید کولی سې چې کتابونه لاین چې مدد قرض واخلي، یعنی ځان سره ویسې بیرته راوړې که نه. Sie dürfen nicht essen، ته اجازه نه لري چې په کتابخانه کې بیبلیوتیک چې ته وایي کتابخانې ته یا کتابتون کې ته اجازه نه لري چې ډوډۍ یو شی وخوري. Sie müssen ته باید ihren Bibliotheksausweis zeigen، ته باید د خپل بیبلیوتیک ausweis هغه کارت zeigen وښیې. und Sie dürfen nicht، او ته اجازه نه لري laut sprechen چې په لوړ غږ وغږېږي چېرته په کتابخانه کې. په دویمه موضوع کې im موزیم کې چې Sie können ته کولی سې Bilder sehen، عکسونه وګورې. Sie müssen bezahlen، ته باید پیسې ورکړې. Sie dürfen manchmal، ته اجازه لري بعضې وخت nicht fotografieren چې عکسونه وانخلې. aber لیکن Sie dürfen ته اجازه لري laut sprechen چې په لوړ غږ وغږېږي. په موزیم کې ته کولی سې په لوړ غږ وغږېږي. درېمه موضوع کې Sie sind krank، ته مریض یې، وقت ته مریض یې. Sie müssen، ته باید im Bett bleiben، په کټ کې پاتې سې. Sie dürfen nicht، ته اجازه نه لري rauchen چې سګرټ وڅښې. Sie müssen viel trinken، ته باید ډېر وڅښې. په څلورمه موضوع کې د ماشومان په لس کلن ماشومان که نه، Sie dürfen په لس کلنۍ کې Sie dürfen nicht rauchen، ته اجازه نه لري چې لس کلنۍ کې سګرټ وڅښې. und nicht Auto fahren، او موټر وچلئ. Sie müssen یعنی تاسو باید in die Schule gehen، چېرته لاړ شئ هغه ته لاړ شئ. دا زی مطلب تاسو، ما وخته ته ویلی که نه، مطلب تاسو ده. Schule gehen، تاسو باید ښوونځي ته لاړ شئ. Sie wollen oft keine Hausaufgaben machen، یعنی بعض وخت تاسو نه غواړئ چې کورنۍ دنده اجرا کوئ. صحیح ده. پنځمه موضوع کې im Auto په موټر کې Sie müssen، تاسو باید vielleicht ihre Brille tragen، تاسو په موټر کې بعض وخت تاسو باید شاید چې شی هغه عینکې بغیله چې ته وایي عینکې یعنی په سترګو کوي tragen، یعنی په سترګو کوي واغوندئ. Sie dürfen nicht schlafen، تاسو اجازه نه لرئ په موټر کې چې ویده سئ. aber Sie dürfen، تاسو اجازه لرئ essen und sprechen، وخورئ او خبرې وکوئ. نو دا ده. ګورئ دوستانو، یو شی چې یو ورور پوښتنه وکړله د میډیکومنت او میډیسین ترمنځ فرق څه شی ده. ګورئ میډیکومنت چې ده، میډیکومنت دا چې ده هغه د یوه دوا ده چې د ناروغۍ مخنیوی کوي. صحیح ده. دا یو مواد دي چې ناروغۍ مخنیوی کوي، تشخیص کوي، یعنی کموي، درملنې لپاره کارول کیږي. صحیح ده. او میډیسین چې ده دا د ناروغۍ تشخیص ده. ګوره هغه دوا و، میډیکومنت دوا و، او میډیسین چې ده دا ناروغۍ تشخیص کوي، په دې باندې درملنه کیږي او مخنیوی کوي. صحیح ده. دا د فرض کړه د طب علم، د طب د روغتیا پاملرنې په برخه کې که نه، ناروغۍ درملنې او مخنیوي لپاره چې شاید د پراخو میتودونو او عملیاتو شمولیت لري. اوس دا طب چې شی دلته ته موږ میډیسین وایو طب ته. نو اوس پوه شئ چې میډیکومنت دوا ده، میډیسین چې سو تشخیص، یعنی په یو دوا په واسطه بیا موږ کولی سو دا په مختلفو مواردو کې موږ دا استفاده کولی سو په جملو کې. دومره فرق باندې پوه سئ. انشاءالله کوشش وکوئ چې ټول کمنټ وکوئ او اخره پورې دا ویډیو بار وګورئ. که یو ځل مې دا یاد کې باور وکړئ، دا اول درسونه هم چې یاد کړل تاسو ته به وروسته هېڅ بیا به لیکل درته دومره اسانه وي. دا هر درس ولیکئ، ویډیو ودروئ، کمنټونه مو کوئ، درس بار ولیکئ. انشاءالله چې یو شی هم زده سوي خو ویډیو غټه سو، خو مهمه ویډیو ده، ډېره مهمه ده. موږ په اوله ویډیو کې gebrauchsweise ویلو، اوس هم gebrauchsweise ویل. اووم لوست راتلونکي درس به انشاءالله اتم درس وي. که ژوندي وو دوه راته وکوئ چې لږ مشکلات دي، خدای پاک مشکلات حل کړي. ټول کمنټ کې یو دعا ولیکئ.
بس چې له خیره مشکلات حل شي ان شاء الله دینه به هم ښه درس درکوم زه کوشش کوم چې تاسو ته اسانه کړم زه کولی شم زر زر درته ووایم ځان ترې خلاص کړم خو زه کوشش کوم چې اسانه کړم درس ته اسانه کړم کمنټ وکړئ دا ویډیو سره سیو هم کړئ دوستانو ته هم ولېږئ امکان لري تاسو په واسطه نور دوستان موږ درس ته راسي نو ډېره مننه ښه شېبې ولرئ او خدای وکړي چې یو شی هم زده کړي موږ درسونه د الله په امان ښه شپه